د دې ظالم ګستاخی رسول بې باکیانې او ګستاخیانې دومره ډېرې زیاتې شوې چې بیانول هم نور ممکن نه دي. علما او مفتي صاحبان د ده په خلاف یو اتفاقی او تحقیقی فتوا ورکي. کله دا ظالم د ګورو نانک صفت کوي او د هغه په باره کې وایي چې زه نه د پیغمبرۍ وایي تصدیق کوم او نه وایي تکذیب کوم. حالانکه دا کم هندوان یا بعض خلق چې د کمو انبیاو ځان نه ذکر کوي، ګورو نانک، بابا نک، پلانې، لږ وګوره تحقیقات د دې متعلق علماو لیکلي دي چې دوی پسې به هم سپکې سپورې، نه به تکذیب کوي او نه به تصدیق کوي، نه به دا وایي چې دی پیغمبر دی، نه به دا وایي چې دی پیغمبر. ځکه چې عربو کې دا یو نبی راغلی دی، نور خو ټول په عجمو کې تیر شوي دي. کیدای شي چې یو سړی نبی وي او ما او تعالی پته نه وي او ووایو چې یاره جي پلانې قوم والی چې یادوي هغه موږ نه منو، هغه وي حقیقت کې د الله رسول، نو ته به دا وایي چې نه جي موږ یې نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو. حالانکه ګورو نانک یقیني کافر تیر شوی دی. د نبی علیه السلام نه وروسته 5.5 کاله کېږي چې تقریبا تیر شوی دی. نه د ده په باره کې ستا څه تردد دی. د نبی علیه السلام نه آیا وروسته پیغمبر راځي؟ نو یو طرف ته د ګورو نانک صفت کوي او بل طرف ته بیا دا بدبخت ګستاخی رسول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې داسې ژبه خوځوي چې کافرم داسې ګستاخانه لهجه باندې خبرې نه کوي. او د کم سیس چې الله حکم ورکړی دی هغه منم، نور نه ټول امت نه منم. رسول الله ولې منم؟ رسول الله ذاتي طور باندې نه منم، نه مې د تره زوی دی، نه مې د ماما زوی دی، نه یې پېژنم. ولې منم؟ الله ویلي دي چې وایي منم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی، نه ته که د رسول الله د عشق چغې وایې ته هم دا نسبت زړه کې راوله چې زما رسول الله سره مینه ځکه ده چې د الله نبي دی. عربو کې بلا شی خلق تیر دي. عبدالمطلب د ده نیکه تیر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و، موږ یې نه منو. پلار عبدالله و موږ یې نه منو. مور امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړې؟ چا ویلي؟ اول دی وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ الله وایي ذاتي طور سره نه منم. نو ته د مکې د مشرکانو، د یهودو، د نصاراو، د ابو جهل او د عتبه او د شیبه نه هم بدتر شوي. هغوی خو نبي علیه السلام په ذاتي طور سره امین، صادق، شریف النسب او معصوم منلو. مسلمانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذاتی طور سره امین منی، صادق منی، شریف النسب منی. د نبوت د ظهور نه مخکې انبیا ګوره په اوچته مرتبه د ولایت کې دي او معصوم دي د کبایرو د صغایرو نه. بحیرا الراهب په 14 کلنۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلو. ابو طالب ته سوال کړو چې واپس کړه، شام ته مه بیایا. ونو او کانو جماداتو د نبوت د ظهور نه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې هغه کاڼي او ونې اوس هم ماته معلومې دي چې د نبوت نه مخکې به په ما باندې سلام اچولو. حضرت خدیجه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما د نبوت د ظهور نه مخکې په ذاتي طور سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلو. نو ته چې وایي چې ما ذاتی طور سره نه منم، څه شی نه مني؟ صادق والی نه مني، امین والی نه مني، شریف النسب والی نه مني، که معصوم والی نه مني، که ولایت نه مني. دوهمه دا چې دا بدبخته ګستاخی رسول وایي په ګستاخانه لهجه چې په عربو کې بلا شی خلک وایي تیر شوي دي او زه نه منم. نو بدبخته خبرې ته دې سوچ شته که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عربو د دې بلا شی خلکو په شانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې هم د نورو خلکو په شان نه و. د کائناتو د ټولو ذرو نه بهترو د نبوت نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ارهاصات صادر شوي دي. د اولیاو نه کرامات صادریږي او د ارهاصاتو مرتبه د کراماتو نه اوچته ده. نو د ولایت نه مرتبه د نبوت نه مخکې اوچته وه او د نبوت نه مخکې معصوم و، وروسته معصوم دی. دریم دا بدبخته ګستاخ وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې چې نه مې د ترور زوی دی او نه مې د ماما زوی دی، لهجه هم د سندرغاړو. نو بدبخته
د ترور زوی او د ماما زوی او د تر زوی بلاڅي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به د ذاتی طور د خپل ځان نه محبت زیات وي. حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تر هغه پورې کامل مؤمن نشي جوړېدی تر څو چې د پلار او د بچیو د خپل ځان نه او د ټولي دنیا نه درته زه محبوب نشم. اکونه دا د نبی علیہ السلام ذات مراد دی په دې کې اکونه ذات ته وایي. څلورم دا چې دا بدبخته په ګستاخانه لهجه سره وایي چې که الله نه وی ویلی نو په ډېرې بېادبۍ سره وایي چې ما به معاذ الله نوم هم په خوله نه وی اخیستی. نو د دې ظالم دا لهجه د کافر نم بدتره ده او د ده د دې لهجې دفاع کوونکي دا د کافر نم بدتر دي. زه دې ظالم ته وایم چې دا د الله حکمونه تا ته چا ویلي دي چې دا د الله حکمونه دي؟ دا خو موږ ته نبي علیه السلام ویلي دي چې الله په قرآن کریم کې موږ ته حکمونه کړي دي. دا د نبي علیه السلام د منلو حکمونه دا چې الله کړي دي موږ یې د نبي علیه السلام د خولې نه منو. بیا هم که د ده دفاع کوونکي ګستاخان هغه وایي چې د ده دا خبره فی الجمله جوړېدی شي نو زه وایم چې بیا دې خبرې ته څه ضرورت دی؟ ډېر حقایق دي چې د هغې بیانول مناسب نه وي. مثلا د همده په باره کې دی چې په باړه کې نامدار په کومه فحشا راشړلی و که همدا اوس څوک په فیسبوک کې بیانوي نو خلک به بیا ورباندې اعتراضات کوي چې دې ته نو څه ضرورت دی؟ نو د نبي علیه السلام په باره کې دومره ګستاخانه لهجې ته څه ضرورت دی؟ ما درته مخکې ویلې چې د دې ظالم ګستاخیانې دومره ډېرې دي چې بیانول هم نور ممکن نه دي. کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخیانې کوي او کله د احادیثو د راویانو توهین کوي او د روایاتو توهین کوي. وایي اوجي په روایت کې راغلی دي دا لکه دا روایت چې معاذ الله چرته سکانو جوړ کړي معاذ الله او یا چرته هندوانو جوړ کړي. د روایاتو توهین څه حکم لري؟ مفتی صاحبان د فتوا ورکي چې قبر کې څنګه کیږدي روح ورته راځي. اورېدلي مو دي که نه؟ یاره چې روایت کې راغلی دي خجي. کله د صحیح بخاری توهین کوي او کله د صحیح ستو په باره کې توهین امیز لهجه استعمالوي. ته چې ټولې دنیا ته وایي چې بخاري مسلم صحاح سته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ورسره وبړچېږي نو عوام وایي چې په ښځه دې د خره ژڼو منم چې د پیغمبر خبرې دي نو زندان. و حقیقت دا دی چې دا د پیغمبر خبرې ټولې نه دي. نو زه وایم چې دا خبرې خو د مسلمان د شان نه بعیدې دي خو بیا د مفتی صاحبان تحقیق وکړي او عوام د دې دوال او د مدل د ګمراهۍ نه خبر کړي چې الله پاک عوام د ده په دې ګمراه عقیده کې راګیر نه کړي.